دویمه خبره د مارونو د قرآن شریف متعلق در توس کوم، دا خو د ضرورت شو. د قرآن شریف یو څو حق دی په مونږ ګورئ. لومبی حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی. بالله و ملائکته و کتبه. نه، ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې خدای پاک سنگ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږلی او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی او ټول خشته ښکلي صفتونه یې پکې را جمع کړي. لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. دا الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري. داسې ده که نه؟ نو د ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږه او د ټولو پیغمبرانو خاتمه یې پې وکړه چې د نه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي. دغه رنګې الله پاک قرآن شریف د ټولو کتابونو د کمالاتو جامع وګرځه او د ټولو کتابونو کمالات پکې الله جمع کړل او د الله خبره او د الله کتاب او ردی نه پس به بل کتاب نه راځي او دا زمونږ د هدایت لویه سرچشمه ده. دې ته ایمان وایي. دا زمونږ شته که نشته؟ الحمدلله. که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل آسماني کتاب راځي، کافر. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي، دا هم کافر. که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی، دا کافر. که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی بل کتاب ورسره مساوي دی یا ته پورته دی، دا مسلمان نه دی. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته، د هغه نه پس دا کافر. که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته، دا هم کافر دی، مسلمان نه دی. دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شته، د ماشومانو ښځو لویو نرو ټولو وایي الحمدلله. دویم حق یې څه دی؟ تلاوت. چې مونږ یې تلاوت کوو. تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د قرآن شریف یو حرف ولس یو نیکي به الله ورکي او دا یو په لس ده. په څو ده؟ یو په لس. او بیا فرمایي دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، الف ځان له لام ځان له میم ځان له درې حرفه شو نو 13 نیکۍ شي. ښه نو یو بله ډله پیدا ده. لوی مصیبت دی دا اغیارو پیسې او دولت ته او مسلمانانو کې تفریقې پیدا کړې دي. خدای د ټولو مسلمانانو په صحیح عقیدات اتفاق نصیب. د ډېر خفه شم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم. زم ای ظالمانو ورشئ وګورئ په افغانستان کې 52 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي. د یهودو ځان له عقیده ده، د عیسایانو ځان له، جاپان والا جدا، روسیان جدا، عیسایان او چینیان جدا، لندن والا جدا او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي که نه دي؟ نیټو والا. او زمونږ خدای یو، قرآن یو، دین او شریعت یو او زمونږ مختلفې ډلې د امت شیرازه متفرق، څوک یو ته کافر بل ته کافر، یو ته مشرک بل ته مشرک. دا ولې؟ هغه خلک چې مختلف دینونه لري، روسیان او چینیان خدای نه مني، جاپانیان ګوتم بدھ ته سجدې کوي، عیسایان او پیرنګیان عیسی علیه السلام ته خدای وایي، هندوان بوتانو ته خدایان، او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلفې ډلې جوړې کړې دي. خدای له بس جواب ورکوو. الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدای دې مسلمانان یو کړي. نو زمارونو یو ډله بله پیدا ده، هغوی وی د قرآن شریف باندې تلاوت ثواب شته خو چې په معنی پیږي. ما وی دا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل، باقي دې ټول برباد کړل. دا عوام غریبانان چې وی الحمدلله رب العالمین نو دې خو په معنی نه پوهېږي، نو ثواب نه محروم شو. نه که نه وی چې په معنی نه پوهېږي ثواب د کمې راغی؟ هسې حرفونه دې ووی. ما وی ګوره حضور پاک فرمایي
د طالبانو تا اکثر ویم حضور پاک مثال ورکی لا اقول یو حرف لسنے کے ٹھیک شو لا اقول الف لام میم حرفون ویدانیم چې الف لام میم یو حرف ته درې حرفونه دي نو دیرش نه کې شوي نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یاده الف لام میم چې مولیان هم په معنا نه پی داسې ده که نه عوام غصه کې مولیان هم نه پیږي الله و رسول په معنا پوهېږي الله و رسول چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې هادیه کې لوی اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعی رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعی صاحب یو رکوټې یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا هغې نه په شلګونو مسلې استېدي همې ورته بیان کړې دلته کې وخت نه دی عوام پې پوهېږي نه نو نه ذکر کړو نو حضور پاک په یو ټکي کې الف لام میم وی دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دیرش نه کې شوې او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکې راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکي لیکلی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه سوپیان پکې نستی گن سوپیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه څوک چینم ګټ کوي او الله موي تسبیح مړی او څوک د دنیا خبریم کوي هلته الله الله وایي توجه نی برابر الله الله وایي وایي په دې ثواب ملاویږي که نه هغه لیکي وی او وی ولې وی که توجه یې وخت ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د ژبې او د مخارجو د لقېدو اجر خو شو که نه داسې ده که نه او زه به یو مثال درکم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخیږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه هلکه زما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دې وي زما توجه نه وه طلاق وشو که نه شو دا د خولې سره تعلق نه ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابری ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مې ولید یو تپوس پتې کوم په سلم کرت چې ملاقات شو وی الله هغه شی راته وښایه چې تا ته به بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه یې زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي دي حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه به شپږ غنټې کې قرآن شریف ختمو قرآن شریف ورته الله آسان کړو علماو پې فتوا وکړه د هغه خلاف وی ته شپږ غنټې کې څنګه ختمې حضور پاک د درې ورځو نه کم ختم منع کړی دی دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوې صرف یو صحابي ته د درې ورځو د ختم اجازت کړی بل چاته نه هم هغه ډېر بار بار وی حضرت زه لوستی شم تیز تیز لوستی شم خو یې درې ورځو نظر به نه کړي نو خلک
حضور پاک د 3 ورځو نه کم صحابي منې کړی دی او ته 6 غنټې کې ختمې هغه وی دا غز او دا مې ده راشه تاسو قرآن شریفونه راواله غوږ کې دی زه تلاوت کوم کمه ته ختم کې ټیک کنه نو استاد خبره ټیک علما وته قرآن شریفونه چاته یاد نور راوغشتل او حافظان وته غوږ کې خو او د مازیګر د مانځنه شروع کړ الحمدلله رب العالمین د ماخام باندې نو ویل چې قرآن شریف ورناس تورته هلکه دا څنګه دا بعض نیکانو خلقو له خدای پاک یو عزت ورکی کرامت